بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان آنلاین او زه یم ستاسو قربا سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او یقینا امید لرم چې تاسو به ښه روغ جوړ به او ژوند نه به ښه ډېرې مزې اخلئ. راځو روزانه ستاسو په خدمت کې لیټ، همیشه دپاره لیټ، او دا زمونږ د چا خبره میراث کې هم لیکلی شوې ده چې اکثر له به لیټ راځو. خو زه نور بدلون راځي هغه ډېر ښه ده، خو چې دا بدلون به خیر دی، ورسره به سمیږي. خو سمیږي داسې چې کله 5 منټه لیټ راته 20 منټه پوره لیټ راغم، خو زه په دې به راته بښنه کوئ. خپرونه کې خبرې کېږي ستاسو چې کوم د چا خبره چې ستاسو رایې، ستاسو فرمایشونه، ستاسو میسجونه، ستاسو ګیلې مانې، ستاسو جنګ جګړې پکې چې کوم دی نو میلمه هم وي، پکې موضوع هم وي. خو به هر حال نن چې کوم دی نو په دې خپرونه کې ستاسو رایه هم نشته، بلکې رایه شته، ستاسو فرمایشونه نشته دی او ستاسو میسجونه هم نشته دی. نن به چې کوم دی نو څنګه پرون هم اقبال شاکر صاحب را سره میلمه او د بټخیلې د سیمې و، هغوی د ادب د لارې او بیا د پښتو د ثقافت د لارې چې کوم دی نو ډېر ښه نظر شریک کړی و. مینوالو هم ستایلو. نن چې کوم دی نو نن بیا را سره میلمه دی په خپرونه کې، او میلمه داسې چې ډېر ځل داسې وشي چې زر تر زره یې کښېنو. د هغې وجه دا ده، بنیادي وجه دا چې خلک په تنګۍ وي دی بیا راولي. نو الله تعالی والا خوی داسې ورکړی چې مطلب انسان خو عاجز دی، او هغه وایي چې انسان عاجز دی. که انسان په کم لیول باندې شي، که هغه په کمه چوکۍ باندې شي، که څومره غټه چوکۍ باندې شي، خو یو خوی چې کوم دی نو هغه عام ولس سره ښه پکار دی. نن بیا چې کوم دی نو دا میلمه م ستاسو په درخواست باندې، ستاسو په ډېر هغه د خبر چې ستاسو به مطلب خواهش به چېره ستاسو خواهش به و چېره د زاهد صاحب بیا راوبلئ. بلکل په پښتنو باندې مین دی، پښتو سره مینه کوي، دې سره په موجوده حالاتو باندې هم ښه نظر لري. ورسره چې کوم دی نو د تاجر برادرۍ هم سرپرستی کوي، د هغوی هم چې څومره هلې ځلې، د هغوی څومره ستونزې په هغوی کې مخ په وړاندې. بل د خوراک په لیول سره به هم ووایو چې د حبیبي نوم هم جانه پہچانه دی، د حبیبي ریسټورنټ هم ستر مشر دی، کوربه د هغه دی، کوربه دی، اوس کوربه خو زه یم، خو به هر حال د هغې اونرز دي. او ورسره زه به وایم چې یو ډېر خوش اخلاقه او خوش مزاجه حبیب الله زاهد صاحب را سره تشریف لري، او نن په موجوده حالاتو باندې به خبرې کوو. پښتو به م ستایو، دغه به په پښتو به م خبرې کوو، په کلتور به م خبرې کوو، او بیا چې کوم څه ستونزې راغلي پښتنو ترمنځ، څه ګیپ راغلی دی، په هغې به هم خبره کوو. حبیب الله زاهد صاحب دی را سره هرکلی درته وایو خپرونه کې یو ځل بیا، او ستړی مه شي. ډېره مهرباني او ډېره مننه زموږ د افغان ټي وي چې بیا موږ ته نن موقع راکړې ده، او د مینه ناکو څومره زموږ دوستان دي، ملګري دي. څه جادو دې کړی په هغوی چې بیا وایي چې جادو خو نشته عدنان بھائی، بس د زړه خبره او د زړه خبرې د سره شیر کو، او تم داسې مینه ناکې د سړي نه صحیح خبرې مطلب ټولې یو اصلي جادو خو تا کې دی. زه دا پوه نه شم، او تا خو ما ته هغه ورځ مې ویلې چې کوم مفتي صاحب دی، هغه څلور ښځو اجازه دی چې کړې وه، مفتي محمد اسماعیل تورو صاحب. اسماعیل تورو صاحب. نو داسې مفتیانو سره اوس داسې پټ شیزونه درکوي چې مطلب دا دی چې سړی ګیدر سینګي، مطلب دا څه ګیدر سینګي نړۍ مننه کوم. خو مینوال دي، هغوی هم ډېر ځل راته وویلې، وایي زاهد صاحب زه خپرونه به شروع به، خپرونه خو روزانه وي، نو بیا به یې وایي چې زاهد صاحب چې کوم نه دی راغلی، زاهد صاحب راغلی. او ستاسو بلکل حقیقي معنو کې ستاسو د خبرو نه متاثره دي، ستاسو د کاوش نه، ستاسو د کارونو نه متاثره دي. جی د ټولو مینه نا څومره د مینې کوونکي دي، ما سره خو هغه الفاظ نشته، او لیکن زه د زړه د کومې نه له ټولو مینه ناکو دغه مینو کوونکو ملګرو مینهوالو څومره مینهوال دي، د هغې ما سره الفاظ نشته چې زه هغې شکریا ادا کړم چې زه ناکس زما غوندې یو عام کس سره دومره مینه کوي. نو یقینا دغه درانه خلک دي، او چې کوم سړی خپله دروند وي او د هغې ښه سوچ او فکر وي، نو هغه بل سړي ته هم دروند او په ما په مینې په نظر ګوري. سمه ده. زاهد صاحب څه مصروفیات لرئ نن سبا؟ نن سبا خو بس د روژې میاشتو لږ سفر مې د بار سفر و، بس پاکستان دپاره م دعاګانې کولې چې موږ چې زه
ډېر خوشحاله شوم چې عمرې ته لاړم نو ما وکته نو هلته تقریبا 95% ما ویل چې زه په پاکستان کې ګرځم په مکه او مدینه کې نو مطلب ما دا یو سوچ کولو چې زمونږ د پاکستان خلکو چونکې مکه او مدینه خو د پوره عالم اسلام سنټر دی لیکن 95% مطلب دا دی چې پکې پاکستانیان موجود وو نو ما دا وکته چې ما زمونږ د خلکو څومره مینه د اسلام سره اټیچمنټ او د هغې غدې نو ډېر خوشحاله شوم او ښه خبره ده چې زمونږ قوم خلک ښځې کې مطلب دا دی چې ناست وي او د الله ذکر و فکر کوي او چې کومه میاشت کې الله پاک د الله پاک میاشت وه نو یقینا زه دا امید لرم چې په دې میاشت کې به خلکو ډېر سخاوت هم کړی او ډېر ما اکثر زه کلم اختر مبارکي هغې د ذهن اصلي اختر مبارکي هله ده چې ستا کور ګاونډ کې ستا خپل خپلوانو کې ته څه کنټریبیوشن وکړي سمه ده ښه دا راته وایي چې مطلب هلته خو تاسو چې ماحول داسې دی چې مطلب اوس شکر دی یو خو خلکو کې موټیویشن هم پیدا شوی دی ما مفتي صاحب نه یو سوال تپوس کړی وم ما ورته هلته خلک ځي تصویرانو باسي ښه خبره ده که نه داسې دا شو اف کول نو هغه ماته ښه خبره ده ښه خبره ځکه ده چې دې سره مخکې هم انکریج کېږي چې هغه پیسې په بل څیز باندې لګوي نو دې څیز ته به توجه کوي او مونږ خو سیالۍ کې خو ډېر زیات مخکې یو که نه سیالي خو خامخا کوو یاره ما ته دې یو رایاد کړی نو انشاءالله ما سره 3 څلور ښه ویډیوګانې دي صحیح چې نو انشاءالله ستاسو افغان ټي وي په تواسط سره به زه هغه د قرآن پاک هغه نایاب نسخې چې کوم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کوم قرآن لیکلی شوی و د هغې هغه به په دیدار به خلکو باندې وشي او زه به نن بلکې تاسو ته شیر کړم او هغه قلم چې کوم باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اور هغه کاڼې چې کوم کاڼې باندې به چې کوم قرآن پاک راتلل دنیا ته هغه یو پیس نایاب هغه به زما په ویډیو ما یو ویډیو جوړه کړې ده نو अब زه تاسو هغه کوم نو الحمدلله ډېر مطلب دا دی چې او ښه خبره ده بعض خلک الحمدلله مونږ چې کوم ډېر شیزونه هغه کړي دي خلکو دپاره نو یقینا ته خو په یقینو کې ساته عدنان به چې خلکو دا ویل چې مونږ داسې ګڼله چې دا عمره مونږ کوو لګېو نو پکار دی چې لیکن ډېر زیات هغه هم نه دی پکار یو هر یو شی یو پوزیټیو سایډ باندې پکار دی نو د هغې ښه افیکټ پرېوځي سمه ده بس الله دې ستاسو عمره هم قبول کړي څومره دعاګانې یې کړي مونږ دې پکې یاد کړي هم دې قبول کړي که نه دي یاد کړي عالم اسلام ته دعاګانې کړي هغې کې مونږ خو راځو بس تاسو به دعاګانې دې الله تعالی قبول کړي عدنان بهی تا کې یو کار دا دی که نه یو کار دا دی که نه چې ته د چا کریډټ نه ورکړې زمونږ دعاګانو خو دومره سرخرو کړي ته صرف یو مفتي صاحب خو نه دی که نه چې تا مفتي صاحب ستا به سرلاسي ښې دی نو ته مطلب توري صاحب په لاس ګوره مطلب زه حبیب الله زاهد زما نوم دی حبیب الله زما هغې د الله دوست او چا د هغې په نوم زما هغه دی چې چا دپاره الله د ټوله دنیا جوړه کړې ده ته زمونږ هغه نه منې کریډټ مونږ ته نه راکړې چې زمونږ هم دعاګانو دومره ستاسو مینه ده الحمدلله ستاسو مینه ده چې مونږ ووایو چې را دا صاحب خلک دې یادوي او مونږ دې هم یادو مونږ ځان نه یادو بیا راته بانې یعنې جوړوئ خو چې خلک ویم نو بیا په منډه باندې راځئ نو دا هم ستاسو مینه ده چې بس خبره چې خپل د مصروفیاتو باوجود تاسو مونږ سره کښېنئ دا صاحب دا راته وایي چې څه څیزونه به داسې ووایو چې اکثر لا مونږ د پښتو د پرمختګ دپاره هم خبرې کوو پرون هم مونږ خبرې کړي هغه خبرې وجه داسې پیدا شوې چې اوس خو به ذکر نه کوو ولې چې اوس هغه مسله زړه شوه زړه هم شوه او هغې دپاره هغې خپل اقدامات هم وکړه چې زمونږ د پښتنو قربانیانې چې کوم دي نو هغې پورې خندا کېږي پښتو پورې خندا کېږي څنګه چې لاست ټایم شوی وه په یو زموږ نیشنل ټي وي باندې پی ټي وي باندې خو بهرحال هغه هم نوټس واخیستلی شو د هغې بیا فردر پې کار کېږي څه ګڼئ زیاره ولې دا ریسپانسبیلیټي چا ده صرف شاعران پاسې د بیا شاعرانو دا سیز هایلایټ کو بیا پس د هغې نه بیا سیول سوسایټي بیا دا هر چا مطلب خپل حق دی چې هغه په دې باندې خبره وکړي عدنان خان ډېر عام ایشو باندې تاسو خبره وکړله الله پاک پښتون قوم داسې یو خدای پاک یو عزت او د قدر یو برخه هغې ته ورکړې ده چې هغې نه نن صرف
صرف پاکستان کې نه پورا دنیا کې ته خلک مطلب چې دا کم قوم دی او ډېر خلکو اشتیاق کی ما زه چې سعودي عرب ته لاړم ما ته به تاسو کې تاسو کې پټان نو ما سره به غاړه میلاو کړله کنه سعودي پولیس ډېر سخت او دا یو ډېر سخت بیهیو دی نو مطلب دا چې موږ دوبۍ کې او مطلب دا چې ایون موږ چې یورپ ته لاړ شو نو موږ نه پښتنو کوي چې ته موږ ته هم پټان نو یو پټان نو مطلب یو مطلب زړه مینا نو دومره چې سمره پازیټیو سوچ وي دومره بیا نیگیټیو خلق هغه خلق وي چې یار مونږه د مامې چاچې زامنو مونږ غواړو څوک تپوس نه کوي او یو عدنان یا یو حبیب الله زاهد چې کوم ځای کې کینی هر محفل کې کینی هغه یو پورا هغه محفل اوچت کی نو دا خلک چې کوم احساس محرومي ده د دې دا چې کوم جیلسي ده او په قرآن کې هم دا چې دا رنګ خلک چې کوم دي دا غي به وي دا به مطلب چې اخره پورې دا یو طبقه به زموږ مخالفت هم کوي نو حکومت په سطح باندې هم مون سره اتصال کیږي لګیا دی د پښتون مړې داغي قیمت 15 لک روپۍ دی 2 لک روپۍ ها 2 لک روپۍ 2 لک او 15 لک دی او زما د پنجاب زپ خوشحال مطلب دا دی چې موږ فائدہ وشي خدای موږ داغي مړې قیمت 6 لک روپۍ دی نو دا موږ سوچ کو قرباني چا ورکړي پاکستان چې دا نن بچته دا نن پاکستان کې جدي خلک په آرام ناشتي دا چا د لاس ناشتي دا مونږ پښتنو کوم قربانیان ورکړي زموږ بچو زموږ پولیس زموږ فوج زموږ تاجر زما مطلب چې ته یقین ساته عدنان بھائی چې په 2005 او 6 کې زما د پیښور کمی خويندې مېندې شهیدان شوي دي زما کوم بچي هغه شوي دي بلې د اے پی ایس کالج سم معمولی واقعه وا دا په پاکستان کې نور ځکه نشي کېدی نو کوم دا د خپل بچو ننم هغه مېندې د کالج د سکول لیونیان دي هغه خبره وګوري دا هغه اتره وګوري ته به کې چرته دی باندې څه چل شوی دی دمره قربانیانو باوجود نو مونږ خدا په دعا نه کو چې په دې باندې داسې یو تکلیف راشي او سپت او تو لګي چې زما د پښتون رور نن مطلب چې دا سمره قرباني کوي مونږ په فرنٹ لاین باندې نه وي او مونږ د دمر قربانیان نه وي بل قوم وي قسم په خدای کا د قوم بنن پته لګیدلې وي چې قوم دلته ناس سمد بالکل استاد خبره ټیک ده چې یو سیس کېږي نو بیا ټول لپاره د یو شانتي کېږي چې په یو پاکستان کې مونږ اوسېږو نو بیا په دې کې تفارق نه دی پکار ادمان بھائی دا خو تاسو سم ولیدله سپوږمۍ زموږ هغه ښکارې شي چې نه منو پنجاب کې هغه یو وړوند غوندې ملا دی هغه غریب ما خیال دی چېرته نظر مظر څه نشته وړاندې راته کینولي دي هغوی به مونږ ته وایي چې هغه کسان یې راته کینولي په شهادتونو باندې یقین دا انجینیر یې راته کینولي چې دا ستا ډاکټر دی او مطلب چې کوم د ډاکټر ته وایي چې ته انجینیري وکړه څومره تاسو وګورئ په دنیا کې چې څومره د چا پروټوفولیو وي چې هغې کې هغې سپیشلایزیشن کړی نو هغې له هغه منسټري ورکړی کېږي نو نن تاسو زموږ په دې ګورنمنټ کې وګورئ نو هغه کسانو ته چې هغې په البیتې نه پوهېږي د هغې شي یو د هغې اړو څه کار نه دی نو مطلب دا دی چې هغې له هغه عهدې ورکړي دي نو یو د شرم غوندې خبره ښکاري او ډېر د افسوس خبره ښکاري لیکن یو خبره اور عدنان بھائی زما پښتون بچی دمره خسته دمره ګلاله ځان ته مګوره مطلب چې ډېر خسته بچي او الحمدلله هغې سره وردیم خوند کوي چې ډاکټري په ناستي په ډاکټري مو سره خوند کوي کاغه په کاروبار کې ناستي ما ته چې وګورې داسې خوند کوي او چې په هغې کې ناستي په چینل باندې ناستي نو عدنان خان ته دې وګوري حسن خان ته دې وګوري نو مطلب دا دی سلیم صافي ته دې وګوري مطلب موږ سره ټیلنټډ کسان مطلب دا دی چې شته او که موږ ته موقع راکړلی شي په هر فیلډ کې نو انشاءالله الرحمن نو زما پښتون بچی چې کوم دی هغه به هر میدان کې به ټاپ به انشاءالله نن تاسو وګورئ که نه د پاکستان دا ټیم چې نن دا سرفراز چې دا خبرې کوي نو هغه د فخر زمان په وجه نه کوي که فخر دا فخر نه وی کړی په پاکستان باندې او جنید داسې کار نه وی کړی داسې بالینګ نه وی کړی نو نن به دا دی به خلکو په ټماټر ویشته
پورا مرسته ده او پورا مطلب ستړي دي په هر میدان کې په هر سیکټر کې زمونږه مطلب د پښتنو پکې خامخا انرولمنټ دی، که هغه د لوبو په میدان کې دی، که هغه د جنگ په میدان کې دی، که هغه د قربانیانو په میدان کې دی، خو پورا مرسته بالکل. خو تاسو هغه پوینټ ته هغه راځم چې تاسو همدغه ویلې چې حبیب صاحب وایي چې مونږ هر څه کې شامل یو، هر څه کې مونږ وړاندې یو، نو بیا چې کله یو سیز راځي مطلب نو بیا هغه کې تفرق نه دی کول پکار چې بیا مونږه د هم غني چې مونږه د هم د یو د ایز پاکستانی نېشنل مطلب چې زه د یو پاکستانی منو بیا بهر ماته د هم ماغه او چې مراغات دي پاغه هم چې کوم زما رائټس دي هغه هم او بنیادی حقوق هغه ټول چې ماته دی راکول پکار دي دا خو یو سیز خبره. بل ما یو سوال وکړو حبیب صاحب تاسو هغه باندې ویم چې جواب راکړئ. مطلب مونږه پښتو پرېښې ده صرف یو طبقې ته یې پرېښې چې بدی به یې سنبالئ، صحیح ده. نور چېرته چې مونږ یو څیز هایلایټ کړو نو بیا هغې نه پس چې کوم دی نو ټول اوچت اصل کې عدنان بھائی داسې کار دی چې نن زه معذرت سره یو بېحسي غوندې هوا ده، یو بېحسي هر سړی د رور دشمن شوی دی، د بچې د پلار نه متفرق شوی دی. اور مطلب دا یو رجحان زه ګورم لګي مدینه چې کم دا شی راغلی دی خبره وشي څوک مطلب دا دی چې په هغې باندې نه هایلایټ کوي. مخکې به معمولي غوندې خبره وشوه نو ټول قوم من رسول قوم په هغې باندې ودرېدل، او چې نن دا چې کوم زه هغې ته ډېر دا زمونږ لیکونکي او زمونږ چې کوم ملګري دي د هغې دا چې کوم لیکوال دي او د هغې چې کوم الله دې د هغې عزت وکړي چې کوم هغې د په دې باندې سټینډ واخیستلو. اور نن ما تا ته ویلې صرف دا جیلیسي ده، په انډیا کې سکان راټینګ کړي دي او په پاکستان کې پښتانه راټینګ کړي دي. نو نن الحمدلله مونږه د دې ته ځان رسولی دی چې په پاکستان کې کاروبار کې ټاپ 10 باندې نو هغې پښتانه هغه بزنس کې که هغه ایجوکیشن کی که هر ځای کې نو الله پاک فضل له مونږه په هغه ځای باندې خپل کنټرول حاصل کړی دی. سمه ده ډېره ښایسته خبره ده. کتونکو مینوالو بالکل خبرې اترې به هم کېږي، صرف مو دا خبرې دې دپاره کولې چې حبیب صاحب هم ډېر زیات غوسه و او ما یې چې پرېږده چې لږ غوسه وباسي اصلا ترمنځ زه خبره وکړم بیا ګورې خیر مې ني څنګه د هغې صفا سپینې خبرې. بهرحال 2335153 د ټلیفون په لاره به هم راځئ، تاسو به هم خپل چې کوم رایه ده هغه مونږ سره شاملوئ. په دې به ټلیفون باندې به هم ستاسو رایې اخلو، هغې سره مونږ به خپلې خبرې هم جاري ساتو. نو کوشش کوئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ او نظر دغسې چې نننی کوم په کوم موضوع باندې مونږ خبره کوو، په کومو حالاتو خبرې کوو، موجوده حالات دي په هغې خبرې کوو، نو په هغې را سره نظر شریک کړئ. خو هغه هم داسې دایره کې دننه چې بالکل مونږ ته پوره چا خبره چې د یار کولو اجازت هم وي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شي لاله، دی دې ووخه جوړ په خیر تکړه، ځواني دې نصیب شه. امین. سره ستاسو زما دې بوډاتوب نصیب شي. لالا څنګه چل دی؟ خیر دی؟ شکر دی خیر دی. خپل ادوایي ته څنګه وخت ښه تېرېږي؟ شکر. ملګری ښه دی، په ده باندې سلام دوا زموږ وایه. تمام سلام زما طرف نه ډېر سلامونه جي. تاسو دې مبارک شي. وعلیکم السلام. الله مې عزت وکړه. لالا وایه که نه موضوع دې واورېده په کوم حالاتو خبره کوو، ستاسو خپل نظر به را سره شریک کړئ. تاسو څه لکه څه موضوع ده په څه باندې ده نو اوس ووایم موږ خو ډېر یې ولګو موږ مېلمانه هم داسې خو تاسو ته خیال شوی نه خو چې نمبر راغی خیال مې ښه در میلاو نه. سمه ده. باران دی دلته اسلام آباد کې ښه مزېدار، صحیح ده، او باران شروع دی. مزې دې وکړې زنده دا ته چې ورځ په ورځ ښایسته کېږي او دا رنګ دې سپینېږي دا خو دلته بارانونه سپین کړي او موږ ورځ په ورځ ډوډۍ ګو دې ګرمیانه دلته سور کړو. الله دې چارې همت وروه. لالا خبره کوو نن چې موجوده حالاتو کې زمونږ د پښتنو قربانیان نه ستایلی کېږي، زمونږ د قربانیانو پسې خنداګانې کېږي، خو بیا هم په هر میدان کې په هر ټغر کې چې کوم دی نو زمونږ مرسته ده، د پښتنو مرسته ده، په دې خبره کوو لګیا. خبرې وکړه دې باره کې څه. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
اوره زموږ د پښتنو چې کومې قربانیانې دي هغه تاسو ته پاتې ده د خیبر نه واله تر انډیا بارډره پورې زموږ ټولو پښتنو دا کومې قربانیانې چې ورکړي دا ټولو مشرانو ته پته ده. سمه ده سمه ده. ډېره مننه کوم خوشحاله اوسې ورور. مهرباني مهرباني. وسیم ګل لالاو اصل کې عدنان خان چې کوم طرف ته اشاره وا او کوم طرف ته خاص خبره کې مونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ پښتنو سو لیډر نشته. سمه ده سمه ده. په هغې لیډرشپ راځو هغې باندې او په هغې دا ډېر لوی بحث دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان څوک او د کوم ځای نه؟ زه کمران پېښور نه. کمران څنګه یې؟ جوړ یې په خیر یې؟ شکر الحمدلله. فلاله ته څنګه یې؟ مننه د کومه قربان. څه نظر لري که موضوعونه خبر شوي زموږ خبرې اترې دې اورېدلي؟ پوه نه شوم. صحیح ده. ته ټي وي نه لرې شه بیا به پوه شې ورور. ښه چینل نه خراب دی که څه چالي اواز صحیح نه راځي. ما ته ستا د ټي وي نه اواز راځي خو ته د ټي وي نه لرې شه او چې ټي وي نه لرې شه نو ستا نظر ما ته ډېر ښکلی راشي. ډېر ځل مې ویلي دي مینهوالو ته چې کله کال کوئ نو کوشش کوئ چې ټي وي اواز سلو ساتئ هغې نه لږ لرې کېږئ. د دوی ترمنځ خپلو کې ډېر لوی جنګ دی او دا چې کوم دی نو بیا د چا خبره ښه نه وي او ستاسو اواز ما ته سم نه راځي تاسو د ټي وي نه اورئ بیا اواز کې دی لاله خبره کوو په لیډرشپ باندې خبرې کوو چې آیا موږ په دومره وخت کې یو مطلب یو ښه لیډرشپ پیدا نه کړو یا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وګوره ټي وي اواز تیز دی ستا که نه رور؟ خجي تاسو خبره کوئ. مونږ ولې داسې پیدا داسې نه کړو څنګه مونږ ګورو په لاست الیکشن کې پنجاب کې د پنجاب حکومت راغله. صحیح ده. بیا په سند کې هماغه زوړ یو روایت داسې راغله. بیا په بلوچستان کې هماغه یو کیسه وه چې کوم دغه وه همیش دپاره راځي خو زمونږ په دې پښتونخوا کې هر ځل یو څیز ازماویږي هر ځل سړی ازماوو خو هغه کیسه پوره نه شي. عدنان خان زمونږ پښتانه یو په یو پوهېږي. هغې د عمران خان نوم سره خان چې ولږ هغې ته وایي دا زموږ پښتوخان دی او هغې یو آنسټ چې کوم د عمران خان په شکل کې هغې ته ښکاره کېدل نور د هر سړي خپل یو پولیټیکل ویژن دی لیکن هغې ویل چې آنسټ دی او دی مطلب دا دومره غټ چیریټي کارونه وکړل او په دې ملک کې مطلب یو ښه نوم لرلو نو هغې ټوټل مطلب زه داسې کسان چې هغې زما په زندګۍ کې د کونسلرۍ الیکشن نشي ګټلی هغې ته مطلب دا دی چې اوټونه واچولی شول ایم این اګان جوړ شول منسټران جوړ شول ایم پی اګان جوړ شول سینیټران جوړ شول نو خلکو په پښتانو مطلب چې ادبار کوي او مطلب چې ښه لیډر چې هغې ته پته ولګي چې دا سړی صحیح دی بدقسمتي زموږ دا ده چې موږ سره ډېر کم پښتانه لیډران مشران پاتې شو چې کم لیډران پسې قوم تللو هغه دیشګردۍ شکار شول هغې رانه پهله مړه کړل که هغه سرکاري افسرانو وګورئ تاسو ملک سعد شهید وګورئ صفت غیور وګورئ که هغه سبا ریټایر شوی نن به ښه پولیټیشنز به هم دی ځکه چې د هغې یو بیکګراؤنډ هغې سره به هغه کېده عابدالي مطلب نور ډېر زموږ پښتانه مطلب چې موږ سره شهیدان کړل په نوکریان او سرکاري افسرانو کې لیډران سیاسي لیډران جړې هم ختمې کې پی ایس سکول واقعي ته وګورئ نو هغه زموږ تیار فصل چې کوم لیډرشپ هغه چې کوم زموږ ینګسټر را روان نو موږ سره هغه هم زیاتی وشو او چې کوم دي هغې باندې فضل وکړي هغه مطلب د شیرپاو خان خو ماشاءالله ښه لګیایي کله نه کله اواز اوچت کړي نور خو د خدای پاک هغې له د بیخېدو یو انجکشن ورته ولګوئ چې په هغې خدای پاک توفیق ورکړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان په خیر. څنګه یې خیر؟ مننه کومه څوک دي را سره د کوم ځای نه؟ نسیم خبرې کوم پېښور د لذات روډ نه. نسیم جان څنګه یې جوړ یې؟ صحیح ده. نسیم جان وایه که نه څه نظر به لرئ زموږ خبرې اترې دې اورېدلي؟ نسیم خان
پوه شم قربان چې نسیم خان را سره خبرې کوي د لزاک روډ نه څه نظر به لرې رور تاسو سیګنل نه راځي هر اواز نیسئ عدنان خان دغه مسله چې کوم تاسو اورال وګورئ کنه زمونږ مجلس القوم دا نن چې کوم پرابلمز کیو صحیح دا زمون لیډرانو ته ټیکی والی دي په اسلام آباد کې او ته چرته ټیکی والی دي د بیهوشۍ صحیح دا څومره تکلیفونه تیر شو نن په پړه چنار کې زما بچی شهیدان شول نن زما په پېښور کې دا مطلب چې هر ورځ مسلې جوړي په مومندو کې مسلې جوړې شوې دا دمره کم پښتون لیډر هلته تللی دی سمه ده السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی فیاض خبرې کوم جی د پېښور نه فیاض جان څنګه جوړې الحمدلله زه خو بس تاسو ته د درون قدرمن میلمه حبیب الله زاهد ته هم سلامونه وایم وعلیکم السلام او بل به چې کوم دیو دا خبرې وکړي مونږ واورېدل نو کثرن دی چې دا جذبات خو زمونږ هم دي چې دا کوم د دې په زړه کې دي پښتنو دپاره جذبات دا جذبات خو زمونږ هم دي سمه ده او پښتون هر ځای کې چې کوم دی نو خوار دی ذلیل دی نو دې دپاره خو چې کوم دی نو زمونږ دا خو به ما پېژني او که نه خو زه دې ډېر ښه پېژنم د پېښور چې کوم دی نو یو ډېر دروند او ګران کس دی نو دیو چې کوم دی نو مونږ دا پېښور نه چې کوم دی مونږ دپاره پرېښودو نو چې دومره دا تکړه خلک د پېښور نه لاړ شي نو دا مونږ دا غریبانان کمزوري خلک به چې کوم دی نو دا مونږ فکر راټینګو سوچي لالا سوچي هماغه دی سوچي د هغه رونو سره دی هغه خویندو سره دی چې وختي چې کم کم سیزونو اشاره وکړه نو حقیقي معنو کې ځان هم خبروي او په هغې باندې زما خیال دی چې جواب به درکوي خو زه یم چې وختي هغه د دې په خبرو کې یو جواب موجود دی صحیح جی خو بس مونږ خو چې کوم دی نو همدا دغه کوو د دې مشرانو نه د دې دغه نه چې زمونږ پښتون ته زمونږ پښتون ته د خپل هغه پهچان واپس ورکړي په مونږ باندې د دیو مهرباني وکړي نو دا زمونږ دا مشر چې کوم دی په پېښور کې چې کوم یو ډېر دروند دغه دې چې کوم دی نو پېښور پرېښود اسلام آباد ته لاړو دغه ته لاړو نو مونږ به دلته بیا دا کمزوري خلک څه کوو نو چې دا دلته وی خو مونږ به د دې چې کوم دی لمنه دغه نیولې وی مونږ به مخکې خپل اواز چې کوم دی نو رسولی وی او د دې چې کوم دی نو دغه به مونږ کړی وی سمه ده راځو د جواب ته به راځو که خیري ښه او که نه چې نو دا دې ته تاسو ووایئ چې دې واپس پېښور ته چې کوم دی نو دغه وکړي مونږ ورسره دا د پېښور عوام دې سره ولاړو دې زمونږ د حق لپاره مخکې هم ډېر جنګونه کړي دي په ډېر ټي وي چینلو باندې هم دی راغلی دی دغه شوی دی نو مونږ دې ته خواست کوو چې دې واپس پېښور ته راشي او مونږ سره دې مرسته وکړي سمه ده مننه کوم ورور مننه کوم فیاض جان را سره او مننه کوم ګیلې مو کا او ګیلې په داسې الفاظو کې وکړه چې لالا هغه وایي چې لکه بس اسلام آباد مطلب د دې سوچ هغه دی وایي څنګه زموږ لیډرشپ په الیکشن ورځو کې به 10-15 ورځې مونږ وګورو بیا هغې نه پس چې کوم دی د اسلام آباد شي بس هلته چې څنګه تاسو چې د نشو ستنه ورته ولګي بیا د دې ځي نشه ورسره شي دا هغه سوچ لري چې یاره دی هم فیاض زمونږ ښه مطلب چې الله دې هغې ته عزت ورکړي هغې ډېره ښه خبره وکړه او زمونږ مجلس القوم مونږ د قوم نه هم لږ ګیلهمن مونږ چې کوم ما خیال دی یو د لیونو غوندې سیاست او د لیونو غوندې د خلکو مرسته او د هغې مسایل باندې هغه کړي نو هغه رزلټ مونږ ته مطلب چې کوم مونږ ایکسپیکټ کوو اوس ګوره لیډر خو هغه دی چې پسې 200-500 زر کسان وي هغه ته ولاړ وي نو لیډر نشي تښتېدی اوس مطلب زمونږ قوم هم داسې دی چې هغې مطلب دا دی چې هغې سره ظلم زیاتی مونږ بار بار ورته وایي که تاسو غلي پاتې شوئ نو نور به مونږ مړئ نور به مونږ سره زیاتی کېږي نو بیا مونږ مطلب دا دی چې اسلام آباد بیګا هم زه پېښور کې یم بله ورځ هم زه پېښور کې هم راځو لیکن مونږ قوم کې چې یو جټکه وکتله نو انشاءالله الرحمن زمونږ اسلام آباد د یو ګنټې نیمې لار چې کومه ده اسه دا دمره سغټه لار نه ده چې مونږ مطلب دا ده چې اوس الحمدلله داسې موټر وی ده چې ګنټې پس اور زمونږ همیشه چې کم ځای کې د پېښور د خلکو د مفادات خبره راغلې ده د هغې مونږ هر کار پرېښی دی او هغې ته مونږ ځان رسولی دی اوس هم نن هم چې ما ته پته ولګي چې سبا څه میټینګ دی چې هغې کې د پېښور او د پښتنو څه د هغې مفادات خبره کېږي یا مسله خبره به کېږي نو انشاءالله الرحمن زه پیلم د هغې بچې یم د هغې رور یم د هغې مشر ځان ته نه ویم خو د هغې خاورې سره زما تعلق دی اور انشاءالله زه به هغې سره یم اور الحمدلله
زما اوسم الحمدلله روټین دی هفته کې 3 ورځې پیښور کې 2-3 ورځې اسلام آباد کې سم ده مطلب د رور ګیلا همدغه واخ ورور داسې دا چې بالکل ما څنګه ویل چې وقتن په وقتن دا غسیز مونږ ګورو چې هغه سوچ خو د هغه ځای هم چې کوم دی لدی د هغه ځای ایشوز هم چې کوم دی نو ځان سره مطلب ساتي او په هغې باندې وقتن په وقتن کار کوي سم نه دې کې بول مونږ د اسلام آباد راتلو په چونکې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو ټایم باندې هجرت کړو الله پاک پکې برکت اچلو ما د کاروبار نه علاوه دلته هغه ټول چې کوم زمونږ حکومت مطلب چې برخه والا خلک دي هغه مې موټیویټ کړل نو ان شاء الله الرحمن د سټیج نه چې په اسلام آباد کې راتلونکي الیکشن کې به یو MNA او بل ځل به 2 MNA ګان ان شاء الله د اسلام آباد نه پښتانه سم ده دا هم ډیره خبره ده چې مونږه د مخکو پسې ځو او بیا زمونږ چې کوم ایشوز راشي که څنګه اوس ریسنټلی یو ایشو راغلی و چې شناختي کارډونه بلاک شوي بلا اسلام آباد کې د پښتنو شناختي کارډونه بلاک شوي بیا هغې نه پس هم چې څه داسې ګاډې ماډې ډغر ووایي نو چې وي چې پښتون نو بیا هغې نه پس هغې ته مطلب کریډټ هغه د سعودي عرب حساب دی چې بھائی دا بل ملک دی نو کریډټ هغې ته ځي هغه بل جرمدار دی نو پکار دی چې د دې اواز جوړ شي نن به موږ په دې باندې اصل کې نن زموږ د منسټران MNA ګان یقینو کې زاغي نه زدم را مایوس یم چې هغه یو ویلیو لري موږ ما سره یو پورټفولیو نشته لیکن الحمدلله موږ آی جی سره په دې باندې خبره کړې په فورمز باندې موږ خبره کړې چې زما د پښتون بچي چې دلته راشي هغه چیکم کوي ارسه کوي ولې موږ د پاکستان ایسنیو زما د پښتون بچي گاډي راشي د فرنټیر نه راشي پښتونخوا نه راشي هغه تاسو چک کوي زما د زنانه تلاشي خلی دا کوي نو دا چې دمره منسټران او دا دمره MNA ګان دا پس پاغه په درجنونو تاسو د لالاګان را لګلې دي نو دی لالاګان بس د خپل مفادات نه علاوه څه خبره نشي کولای سمد په اسمبلی په فلور باندې ما 200 کسان ولیدل چې ماشاءالله خبرم کوي د باجوړ شهاب الدین خان شو داسې هغه کې سنو مې د تحریک انصاف کې الحمدلله دا کسته ډیر ښه مطلب چې خبرې کوي د مالکان دی د مردان یا مراد سعید یادوي یا بل یادوي ما نه نو ویل شو په ټي باندې زیات راځي خو بس لیکن ماشاءالله خبرې علي محمد خان مطلب دا خبرې پوزټیو ما لیدلې شي زه دې تاریان دا نور چې کوم زمونږ خلک دي دا MNA ګان راغلي دي دا نور کسان راغلي دي انټیریئر منسټري سره میټینګ کوي دي آی جی سره ملاقات کوي چې دا دمرغه چې سبا شیرپاو خان دلته دي اسوندیار ولی سي دلته دي د ټول پښتنو چې کوم مطلب د داول رینکو دي دا دمره غټي مطلب چې منسټران او تپاتې شوی دي گورنران او تپاتې شوی دي هغه دلته خبره نشي کوله خو تعلق هم د نواز شریف سره چې بیت ما دا بچو سره ولې مولانا فضل الرحمن سي الله دې هغه عزت ورکړي هغه مطلب چې نن مطلب چې کوم کار کول شي کم کار هغه کول غواړي نه کوي هغه هم د فرنټیر سره تعلق نه لري چې بیت زما دا بچی دا زما تکلیف دا ولې نه د مسله کې ته حل کې صحیح نن زما د بچی ډومیسایل راشي چې په خور ډومیسایل وګوري تاسو دی وګورئ چې نن دا چې کم کسان برتی شول هغه کې د پښتنو سمره کوټه ده سمه دا غي ته پوز دی نشي کوله ډیره ښکلې خبره ده ډیره ښایسته خبره ده کتونکو راځئ د ټلیفون په لاره باندې به هم راځو 2335153 خو دما هم ده پهله به دما واخلو بیا پس د هغې نه به ستاسو کالز به اخلو چې مطلب دا سلسله به جاري خبرې کوو او ډېر ښې خبرې کېږي چې یاره ټیک ده پښتونخوا کې خو ژوند کوي خلک ښه کوي خو بهر هلته په اسلام آباد کې هم اوس پکې د چا خبره چې نیم نه زیات پښتانه دي په اسلام آباد کې اسلام آباد پنډۍ دواړو کې او په هغې کې چې کوم د پښتنو سره لیډرشپ نشته او یا که شته دی نو هغه د دې دپاره داسې ښه ګامونه نه دي پورته کړي د هغې د حقوقو دپاره یا د هغې حقوق په عمل کېږي د هغې دپاره نو بهر په دې به هم نوره خبره کوو چېرته مه ځئ وړه غونډه کې دمه ده مونږ سره اوسئ